اورېدلی شئ. یو ځل بیا هرکلی د ملک د نورو سیمو په شان په ضلع باجوړ کې هم خصوصي خلک یا معذوران موجود دي چې دغه معذوران خویندې ورونه هم احساسات او جذبات لري او د ودونو خواهش لري. په ضلع باجوړ کې په لومړي ځل د یوې معذورې خور او یو معذور رور واده شوی. په واده کې موجود خلکو سره او په خصوصي توګه د واده د زلمي د پلار سره زموږ د ریپورټر فضل حیان خبرې شوي. نور تفصیلی ګورو په دې ریپورټ کې. جی د شمال ریډیو ګرانو عزتمندو کتونکو اوریدونکو دا وخت زه په کیمشا کې موجود یم. کتونکو څنګه رنګ چې تاسو ته پته را چې په ضلع باجوړ کې 12000 معذوران دي. د هغو مختلف قسمه معذوري ده، سپیشل خلک دی نن په باجوړ کې بلکې په غونډه صوبه کې زه به د دوی چې په لومبي ځل باندې د سپیشل خور او یو د سپیشل رور واده کیږي. ډیر زیاته خوشحالي ده، ډیر زیات خلک راغلي دي، مختلفو سیمو نه خلک راغلي دي، مشران هم پکې دي. پروګرام پکې ډېر خوندور روان دی. صدر صاحب هم په تعاون باندې دغه پروګرام را جوړ کړی شوی دی. خو د دغه د واده والا پلار زموږ سره خوا کې موجود دی، سره به خبرې اترې کوو چې آیا څه احساسات یې لرل او څومره په دله په رښتو پسې تللی خلکو ته څه خبرې اترې کړي. کاکا لاول خو زموږ د شمال ریډیو د ټیم د طرف نه تاسو ته د زوی مبارکي سپیشل مبارک شه. الله خوشحاله که، الله مباد لره، ډېره مننه. خبره ته وکړه کاکا څومره نن خوشحاله د زوی واده دی؟ یقینا چې دا ډېره د افسوس خبره ده او ډېر زیات خوشحاله یم. خبره ته کوم سیمو ته د لپاره تللی چې ما د ده دپاره ډېر کوشش کړی خو خلکو به پکې دا رد راته یې کوسته چې یاره دا شاړه دی. ولې نور ما ول د دې دپاره څه په پیسو هم اسره نه ده کړې چې یاره ګنې څوک به پرې به خرچه ډېره راشي. ما د خرچې غم هم نه دی کړی. د بلې خبرې ډېرې پیرې تللی یم خو دغه یو خبره به یې راته کوله چې یاره دا شاړه دی. یقینا که ته به ډېرو پښتنو لکه زموږ خو د پښتنو معاشره ده، زیاتره خلک وایي که مونږ خورې لور ورکوو نو لاول خبره خو پکې دغه رامنځته کړو چې یاره هلکه مونږ اینو څوک به ستاسو خپل ته څوک د لیدو دپاره راغلي؟ ولې نه راغلي؟ هغو به څه محسوسول؟ هغو به دا خبره وکړله چې یاره دا مطلب چاړه دی او چاړه دپاره مونږ دا نه شو کولی. د آینده دپاره به زمونږ د خور یا د لور ژوند لږ متاثره وي که نه، دغه خبره بیا زیاته کوله. کاکا اکثر به دغه شان خلکو خبر به تا ته به څه محسوسېده؟ نو بس ما ته خو به د خپل زوی کې هېڅ کمی نه ښکارېده چې یاره مطلب خو صرف دغه ژبې خبره وګڼې دا د دې روغ نه مطلب دا ډېر هوښیار دی او ډېر قابل دی او ښه دی. یقینا که مونږ وګورو نو باجوړ کې به فسټ چانس باندې دا واده دی او ډېر مونږ هم ډېر زیات خوشحاله او ډېر خلک راغلي او ډېر زیات کراوډ دلته محسوسېږي. پروګرام والا هم پکې راغلي، دغه سورني مورنۍ غږېږي او ډېر ښکلی پروګرام دی، ډېر زبردست پروګرام دی. څنګه سوچ چا وکړو، څنګه را واده تیار شو؟ بس دا د دې خلکو سره خپله مینه وړېره او ډېر کوشش یې وکړو، ډېر په ښه شان څه مطلب دا کار روان دی او زموږ نه به یا دومره کېدلی او یا به نه کېدلی خو دې ډېر په شوق سره په خوشحالۍ سره واده او دا رشته هم دی وکړله. رشته چا وکړله؟ رشته د دغه زمونږ یو بختور جان او یو زمونږ د ترې زوی دی د دې په تعاون سره دا کار وشو. دا رشته دې په خپلو کې وکړله که پردو کې ده؟ یاره دا خپلوان دي، رشته هم منځ کې بله شته. دره تو دې د خرچه د دې نور سامان مامان تا په خپله باندې وکړه که نه؟ یاره دا موږ هم پکې څه وکړه خو زیات دغه دی وکړه او د دغه نه وشو. بلکل هغه ډېر غټ کوشش وکړ. اوس هغه خلکو ته څه میسیج ورکوې چا چې دغه شان سپیشل بچي او هغه هم دغه شانتې زلمي هغه هم دا خواهي چې یاره موږ واده وکړو، دغه خلکو ته څه میسیج ورکوې؟ یاره بس په کار ده معذوره سړي له خو لازمي په کار دی واده. روغ سړی هر قسم ګزاره کولی شي خو معذوره سړی نه شي کولی. لکه نا امیده کېږي دې نه؟ نه امیده کېږي او کېږي به انشاءالله بلکل به کېږي. کتونکو دا د واده والا ادوار خان پلارو زمونږ سره دلته کې کم کسان چې واده له راغلي دي سره هم خبرې اترې کوو چې یاره دوی څومره خوشحاله دي. دا زموږ د تره زوی کېږي. د دې لپاره چې موږ کم جدوجهد وکړو، کومې منډې ترلې وکړلې، دا صرف الله ته پته ده. خو په دې کې چې کومه خوشحالي ما محسوسه کړله، ما ته پکې کم چین سکون میلاو شو په دې کې د معذورو خلکو سره په ناسته کې او د دې خلکو سره چې کوم دی په خدمت کې د دې په منډه ترله کې نو زه هغه تاسو ته نشم بیانولی. دومره خوشحالي ما محسوسه کړله په دې کې چې کوم خیر دی او حدیث کې راځي چې د دې انسانانو سره کوم د کم سړی مرسته کوي، کم سړی منډه ترله وي نو د هغه خلکو لپاره وایي دا داسې دی لکه په جهاد کې چې جنګېږي، دا داسې مونځګزاره دی لکه ټوله شپه چې مونځګزاره وي او دا داسې چې کوم دی روژه نیونکی دی لکه ټوله عمر چې دا چې کوم دی روژې نیسي، دومره اجر به دې باندې میلاویږي. نو موږ او تاسو له دا پکار دي چې دغسې په معاشره کې نور خلک هم دی، نور هم چې کوم دی معذوران دي چې د هغو سره موږ او تاسو دغسې چې کوم دی هغې ته لږ نظر وکړو، د هغې ته چې کوم دی موږ او تاسو کوم اقدامات دي زموږ او تاسو څونه د وس مطابق کېږي چې د هغې چې کوم دی موږ او تاسو کم نظري ورته ونه شي، ځکه چې دا خلک سپیشل خلک دی، دې باندې الله هم خوشحالېږي. دغسې چې کوم دی دا دې ته به دا خبره محسوسه
هم نشي یاره موږ معذور کوټې ته موږ تاسو دې سعودي لیدلو ځکه چې دا چې کوم د تعداد باندې لوګون ته کې خلک دي او موږ تاسو الحمدلله چې کوم د انتهایی ډیر است چې موږ تاسو دې چې کوم دې نه مدد وکړو نو دې ټولې مسلې به کوم دې حل شي ان شاء الله چې کوم دې دا کوم جوړ ټول را لکه خوشحالي را له دار دې خلکو چې کوم دې مهنت سیلا ودل چې کوم دې کوم تنظیم دې هغه هم پکې کردار وکړو موږ هم پکې منډه ترلی والد یو بل سم چې کوم دې پکې ملاقاتونه وکړل میلاو وکړل یو بل سره نو هغه کار چې کوم دې الله وکړو خو چې کله سړی مهنت کوي دې سیلا ان شاء الله چې کوم دې خامخا ضرور میلاويږي تاسو ډیره مننه چې کوم دې تاسو شکریا ادا کوم تاسو را لې دې ته چې کوم دې کورج هم ورکو او دې چې کوم دې تاسو نه دومره د خپل قیمتي وخت دې ول چې کوم دې ورکو او دل ترالې تاسو ډیره مننه تاسو ډیر چې کوم دې منګو تاسو ډیره شکریا تاسو دې خرچه په صدر صاحب وکړه کنه تاسو د دې خرچه خو چې کوم دې هغه د خپل وس مطابق غریبانو کوم منډه ترلی وای هغه په خپل چې کوم دې جبا نه د شدي چې هغه مازوران دي په کار چې موږ دغه چې کوم دې لاس اړولې وي خو هغه چې کوم دې ان زمنګ چې کوم دې دغه ستداون مو کوم مدد مو کو او چې کوم دې نورم چې کوم دې خلکو بده کې چې کوم دې سنت خو لکه د زیاته دغه پکې نه دی شوی کنه حکومت طرف کې کې چې کوم دې څه دغه نه دي اوس دا شان خلکو ته څه میسج ورګل څنګه چې تاسو ویل چې د چا معذور خور پکور کې د چا معذور رور پکور کې څه میسج دا خلکو ته ورګی چې یاره دغه شان ته راځم شي او یو دلته څنګه چې خوشحالي منځلې کیږي دغه شان خوشحالي په نورو کورونو کې ومنځلې شي تاسو په کور کې څومره خلک خوشاله دي یاره په کور کې خلک دومره خوشاله دي دا کار ته بالکل ناشنا ښکاري د خوب لیدل غونډه کوي ښکاري کوم کسان چې راغلي د اغم ډیر بنتهایی خوشاله دي زنانم په ډیر چې کوم دي خوشاله دي وړ ماشومان هم ډیر خوشاله دي بالکل دا د شوچ دا کار د شوچ دي خلکو ته ډیر په دغه نظر باندې خلکو قتل خو مشکله بالکل مشکلات خبره ته مشکله ښکارېدله خو د مهنت په وجه باندې چې کوم د خلکو د دواګانو په وجه باندې الله چې کوم دغه مسله حل کړله او الحمدلله نورم دغه کسان ډیر شي کسان دي په کورونو کې ناس دي منګو تاسو لپاره کار چې دا غوم دغه چې کوم د ترتیب منګو تاسو ټول برابر کو او هغه چې کوم دي کوم کسان دي چې غیر شادي شوی چې دا غوړ په کوم د وادر بار باندې باسو کو حکومت لم په کار چې دی تل توجه وکي او پاتې نشي اتون کو تاسو د مشر خبري واره دي یقینا د پلار سره تاسو خبري واره دي هغه سره موږ خبري اترې وکړلې یقینا کوم ګورو خو دلته کې یو ناشنا ونته پروګرام روان دی په واجوړ کې په 50 باندې دی سپیشل خور دی سپیشل رور واده کیږي په ګڼ تعداد باندې دلته خلک راغلي دي د تاسو خلکو خبري واره دي وستر باندې هغه پروګرام ګورو زمنګ سره کتونکو تاسو دغه نورو کسانو خبرې واورېدلې د واده والا کم پلار چې یقینا چې دلته کې ډېر زیات خلک سپیشل خلک پکې ډېر زیات راغلي ډېر زیاته خوشحالي منځلې کېږي موږ هم په خپله باندې ډېر زیات خوشحاله یو خو دلته کې اهم کردار چې چا ادا کړی دی بختور جان انجمن بهالي صدر یقینا چې ډېر زیات خلک خوشحاله دي سره یو څو خبرې کوو صدر صاحب تاسو تسلیم شي او هر کله ته چې موږ د ټیم راکو ډېره مهرباني شکریا بایجان زه تاسو ته هر کله وام ستړي مشي ته وام چې په هر موقع باندې موږ په فخر سره دا خبره کوو چې زموږ یو شمال د هر سړي غږ د هر سړي اواز حقیقت دی چې په ارض کې حاضر نو زه ستاسو ډېره شکریا ادا کوم تاسو ته هر کله وایم ډېره مهرباني رو صدر صاحب کوم ګورو نو باجوړ کې په پس چانس باندې یو سپیشل خور یو سپیشل واده کې څنګه سوچ دی وکړو نو بایجان زه هم چې په باجوړ کې بنئ زما په خیال باندې چې په کې پی کې په پس کلاس دا ولنې ځلی چې داسې سپیشل رور او سپیشل خور او به د هغو دپاره داسې خوشحالي را جوړېدل او په هغه کې به لکه زموږ د طرفه یا د تنظیم د طرفه یا زما سره چې کوم ټیم ناست دی ته ګورې د دې قرباني نو یقینا چې هر سړي پکې خپلې هلې ځلې وکړي د دوا نه واله تر د نن د واده پورې د دې کې د سره موږ موجود یي او په دې خوشحالۍ کې مکمل عیسی اخیستې ده په وجه د دې باندې چې څنګه نه وایم چې په انسانیت کار پکار دی د انسانیت قدر پکار دی کو یو سړی په جبه ګونګې دی خو د هغه زړه چې کوم دی او خواهشات چې څه مني او ذهن د هغه ټیک دی یو سړی په خپه باندې معذوره دی او خپې نشته دی خو د هغه زړه شته د هغه سترګې شته د هغه اورېدل شته د دم په زړه کې ارمان شته خو یو سړی د سترګو نه نامحرومه دی نو د دم په ګوګل کې زړه شته د هغه اورېدل د هغه هر څه هغه ما یو اپیز نه تپوس وکړو ملکان نه را روان وو ښکته نه یو ګیم نه دا ملکان په دغه وخت ډېر ښکلی ښایسته و یو شبنم غونډه کې ما یې تپوس وکړو ما اپیس یې په کوم وخت کې ارمان کې ما ته ویل ته په ما باندې هر وخت داسې کوېشنې کې ویل په یو وخت کې ما ارمان نه کوم خو په دغه وخت کې ارمان کوم چې کله تاسو ووایئ چې دا شین دی دا سپین دی دا تور دی دا سور دی دا ګلابي دی نو ویل زه ووایم چې دا ګلابي به رنګ څنګه یو دا سپین به څنګه یو دا تور به څنګه
او یقینا نور هغه مکمل روغ زما سره د ابتاباته پورې اکټیویټیز نه کوم نعمت چې الله والی ټیک ده چې د هغه نعمت نه نامحرومه شي خو د انسانیت نه بار کول دي پکار هغه د انسانیت مینه ورکول پکار ده هغه د انسانیت که چې څه حق یې هغه ورکول پکار دي لکه نن تاسو به زه یاد کړم ریډیو شمال به یاد کړم خصوصا چې تاسو نن راغلي یاستئ او دلته ناست یاستئ الان کې موږ یو کلیپ چلولی دی په سوشل میډیا باندې چې یاره زموږ د داسې یو سپیشل رور واده دی قسم د ایماندار خلک ډېر کم دي په کار دا چې موږ ته رینګونه شوي وي چې که په دې کې د وریجې ضرورت وي که په دې کې د کټ ضرورت وي که په دې کې د بشتري ضرورت وي که په دې کې تاسو دغه نه همدردي شئ کولی او تاسو په خپله معذوران یاستئ یو عوام کې مدد آب کوئ یقینا زلته زه یو څو نومونه دي که وایلمه او وای نه لمه نو ګناهګار به پاتې شم چې کله هم زما اکټیویټیز لکه معین خان په ټاپ باندې دی بیا زموږ سره سراج خان دی زموږ سره انورزیب خان دی الله عمر کې برکت ورته هغه موږ له ډېر امیدونه راکوي انشاءالله تعالی امید هم ته شته دی دا خلک کوم چې زموږ څخه غټ باصادره مالداره خلک دی دا خلک موږ ضرور نه ده چې نور ملکونو ته محتاجه کی نور خلکو ته محتاجه کی کو دا خلک په خپل پند کې په خپلو خرچو کې په خپل زکات کې دی مهرباني وکړي او دی آپ ایسته دا کم چې آپ کی مدد آپ روان دی او دی ګوري الحمدلله زه په فخر سره وایم ستا د باجوړ ما 300 معذوران ټریننګ کړو په دې 300 کې داسې معذورانو چې سوال به کاوه نن په بازار کې ټیلري کوي ستا په باجوړ کې داسې خویندې ما ټریننګ کړې چې د هغو مور و پلار نه په خپو شلې وي هغو ته مې ونرو مښودو او هغو له مې دوکان هم ورکو او هغو له مې مشین سلای ورکو هغوی باعزته په خپل کور کې روزګار کوي تاسې ګورئ الحمدلله یو غټ ثبوت چې ستاسو نه زموږ رور زموږ د زړه سر دا به د واده نه وی پاتې شوی دته به واده هم شوی وی خو زموږ هم دا خواهش و زموږ هم دا مینه وه چې د دې رور سره موږ د خپله خوشحالي چې څومره زموږ نه کېږي او هغه ورسره شریکه کړو او د داسې خپل اکټیویټیز وکړو صدر صاحب او که موږ وګورو نو په باجوړ کې داسې خلک شته دی چې هغه سپیشل خور سپیشل خویندې او دا خواهش لري چې یاره موږ واده وکړو او ستاسو سره رابطه نه کېږي زموږ د ریډیو اواز دی اوري څه به وي دغه خلکو ته نو داسې کار دی رور چې دا خو ما سره پرون هم ډېر رابطې کېږي په دې هفته کې هم ډېر رابطې کېږي موږ داسې هم نه شو کولی چې ګنې یاره موږ به ګرځو ښځې به ګورو او دغه بهرحال زموږ چې کوم اکټیویټیز دي موږ په خپل بیمار باندې پیږو موږ په خپل لکه اوس ما د رور له واده وکړو د خورو سره واده وشو انشاءالله تعالی زه یو ښایسته ژوند د دې وینم یو ښایسته مستقبل یې مخې ته وینم یو ښایسته سبا یې مخې ته وینم او زما دا امید دی چې د دې په زړه باندې څنګه د سرې ډولۍ ارمان و څنګه د واده شپه ارمان وه او ده ته خدای نصیب کړه که نه دغه شان زه د ډېرو خلکو وینم او ډېرې خویندې شته دی چې د هغو څوک تپوس نه کوي ما چې د چا سره پروګرامونه وکړي یقینا ما ته ډېر اپر دی چې که دا خور واده کوي او زه ورسره د عزت په شکل کې د دې سره واده وکړم دا به وکړم دا به وکړم ذاتي ځان له تاسو ته پته دی بیمار یم ډېر اکټیویټیز هم نشم کولی الان کې جذبات مې شته احساسات مې شته او دا مې شته دی چې په دې بقایا ژوند کې څه نه څه کردار زما پاتې شي او که زه مړه مې ما خو چې هغه زما کردار زما ټیم چلی زما شټاپ یې چلی او انشاءالله تعالی دا یوه صدقه جاریه ده لکه ما تا ته ویل چې خلک پراجکټونه چلی غټې غټې ادارې دي خو صرف په یو کار باندې کار کوي وایي زه په هیل کار کوم وایي زه په ایجوکیشن کار کوم وایي زه په صحت کار کوم زه په بېروزګارۍ کار کوم یو ټاپ یې کې ځان له نیولی زه په انسانیت کار کوم چې د انسان په بدن په کوم ځای کې تکلیف وي لکه مطلب مې د خبرې دا دی چې د دې خلکو سره زه په تاڼه کې م ولاړ یم د دې خلکو سره په سکل سنټر کې م زه ولاړ یم د دې خلکو ته ما اپس کولاو کلی دی سار راځي د خلکو له زه د انټو غمم کوم زه د خلکو له د ویلچیر غمم کوم د خلکو له څوک په غوږونو کاڼۍ دا غم ایمن د چشمو پورې غم وله کوم او الحمدلله اوس پکې دغه ودونه تاسو ګورئ د واده پورې غم وله کو او داسې لکه دا واده م چې وکړو کوشش به کوم چې الحمدلله دله زه په کور کې یو داسې باعزته روزګار کولاو کم چې دا زه په دې ښار کې یو رول ماډل ساز کم چې دا خلک ومني چې او سپیشل خلک خصوصي خلک لکه دا موږ ته په نوم ویل شوي دي په کاغذونو کې راکشې شوي دي خو هېڅ خصوصي نظر نشته هېڅ سپیشل نشته د دې خلکو وظیفه نشته د دې خلکو نوکري نشته دې خلکو له حکومت هغه روزګار نه دی ورکړی مړه ایون په پښتنو کې دې خلکو له روري څه نه ورکوي یو بل چاړه دی زما خواله سار راځي او دا ګوتې راته نیسي چې موږ 3 کسه ورونه او زما پټۍ په 3 کسه تقسیم کوم مال یې نه راکوي روان کیس دی دا په دې ورځ به کې د هغې معلومات کوم په پښتنو کې دا غټه غلطي ده چې زمونږ کې کم محتاج ای کم بیماری هغه موږ د ژوند نه وباسو هغه موږ د روزګار نه وباسو هغه موږ د خپل اولاد نه وباسو په داسې نظر ورته ګورو الان کې دا سوچ موږ وکړو چې دا زما زوزات دی دا زما اینه ده دا زما مینه ده او که داسې خلکو باندې چا رحم کړی نو مړه د هغه په تاریخ کې ثبوت راغلی د هغه په قرآن کې ثبوت راغلی د هغه الله مرګرتي کړې د هغه قوم مرګرتي کړې او د هغه ټول انسانیت مرګرتي کړې ده
نو ستاسو ډیره مهرباني ستاسو ډیره شکریا چې زموږ سم په دې خوشحالۍ کې حصه واخیسته یو ځل بیا ریډیو شمال ته مبارکباد ورکوم چې ستاسو یو کردار دی ستاسو یو نوم دی کو په باجوړ کې خور ده کو رور دی کو سپینګیری دی کو ځوان دی کو بوډا دی هر سړی موبایل نه ګوري د ستا ریډیو شمال ضرور په بارنګ او په باټوار کې سړی ګوري پروګرام وشي او یو خوري واوري او هغه وایي چې دا پروګرام ما واوري زه به په خپل ژوند کې دا بدلون راولم دا خبره به د صحافي منم د ریډیو شمال به منم داسې کردار پکار دی دا زمونږ ریډیو دی او ریډیو شمال د باجوړ اواز دی د پښتو اواز دی د غیرت اواز دی دا مضبوط وساتئ او په دې باندې مکمل نظرثاني وکړئ ستاسو یو جهان منله ډیره مهرباني ډیره شکریه. ډېره مهرباني. کتونکو تاسو له استاد صاحب خبر واورئ یقینا چې نن دلته کومه خوشحالي منځلې کېږي چې د یو سپیشل رور یو سپیشل خور واده دی. تاسو دغه پروګرام هم وکړو د خپل کیمرامین باچا اسلام سره اجازه چرته چې صحت آباد بریالي اوسئ د الله په امان. د شمال ریډیو بیروچی جاپر زکوړي د بلوچستان سیمې مغلکوټ سیپیک کوریډور راهداري حواله سره تاجرانو ترانسپورټرانو ته تکلیف حواله سره خصوصي رپورټ را لېږلې. راځي چې دغه رپورټ کې جاپر زکوړي